لیکلی دستانم پر خپل جبین افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان لیکلی دستانم پر خپل جبین افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخش إلا الله فأولئك هم المهتدون. لیکلی دستانم پر خپل جبین افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان لیکلی دستانم پر خپل جبین افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. څوک چې په یوه نیکۍ باندې راتګ وکړي الله جل جلاله لس چنده اجر ورکوي. لیکلی دستانم پر خپل جبین افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان لیکلی دستانم پر خپل جبین افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان باندې ودان دی د مؤمن افغانستان تا مټیران غختي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو ستړي مسئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. رب العزت جل جلاله مو آباد سوکاله او خوشحاله ودره. الحمدلله د الله جل جلاله رحمت خوشروس خدای پاک جل جلاله دې ښه د خیر باران کې پر ټولو باندې و دعاګانې به ټول کوو او خدای جل جلاله دې کلونه هم آباد کړي چې د دغه خلکو لپاره چې یو مځکې او باغونه یو غنم یو شی کرلی وي چې د هغوی لپاره د خیر او د رزق ذریعه سي. موږ راغلي تقریبا د ارغنداب کوم ځای دی چې صاحب چارغلبې ته موږ راغلي یو ارغنداب ولسوالۍ چارغلبه کلی دی دلته راغلي یو نو یو مسجد دی ما مخکې هم ویلي دي اوس هم وایم کله چې زه راسم چې یو خراب داسې وران مسجد ووینم ما ته بس ډېر افسوس ودرېږي زه هم هی کاش موږ دومره طاقت وس درلودلی چې دا مسجد مو له سهاره شروع کړی ښایسته مو جوړ کړی وی دغه مټو خاورې و دا ټول شان ایسته سوي وی په دې خطر باندې چې دا د الله پاک جل جلاله کور دی او الله پاک هر وخت موږ ته دا چانس راکوي چې موږ د الله کور جوړ کړو نو دغه چانسونه باید هېڅ وخت هېڅوک هم مس نه کړي. نو په دې لحاظ باندې رالو دلته په دې مسجد کې د اوبو سخت کمښت ما خو پوښتنه به هم وکړم د دوی څخه چې دلته څو کورونه دي د مسجد ځای به هم وویني چې کم حالت کې دي نو بیا به انشاءالله العزیز موږ او تاسو که چیرې د کوم مومیانو په وسه پوره وه هغه د برمې کار به انشاءالله العزیز دلته شروع کوي. مولوي صاحب محترم ته ښه خیریت شکر صحت ښه دی ژوند په خیر دی دا باران ډېر ښه خوند کوي سړی ورته ناست دی دلته څو کسان دي مولوي صاحب په دا کلي کې څو کورونه دي؟ دا کې تقریبا عجیز صاحب 40 تر 48 کوره پورې په دا کلي کې په دا محله کې وجود لري دغه مسجد دی او ټول غریبان خلک دي حتی خرابت و مسکنت یې ودې اندازې ته رسېدلی دی او هم که غریبان نه وای دا مسجد پر دې حال نه پاته کېدی خود نه پاته مسجد کې اوبه نسته د اوبو ډېر کمښت دی عموم په دا کلي کې اصحان خو وچ سوله بیا خصوص په مسجد کې نسته نو د اوبو کمښت دی او بل مسجد خو نو تاسې خپله وینئ چې دا مسجد دی دا کلیوالا دي کم کلیوالا خو اکثریت دې کلي د بار سوي دي په ښارو بیابانو ته تللي دي دلته غریبان خلک پاته دي داسې غریبان خلک پاته دي حتی
چې د مسجد د فرش وس او طاقت نه لري نو بالکل هغه هم داسې مسلمانان خو نو الحمدلله زموږ دی خو اسلامي ټولنه ده نو د بالکل مسجد په آبادېدو کې هر سړی کوشش کوي او هم یې کړی دی دا اوس تقریبا یو هفته کېږي چې د مسجد دا لاندې د فرش دا لاندې فرش یې ورته راوړي نو نور خو نو دغه حالات تاسې وینئ چې خلک غریبان دي او خلک مسکینان او د څه ځای هم نشته وه ګر سره د دې ځای دا مسجد کې ځایېږي مسجد خو حاجي صاحب که واقعا پوښتنه راڅخه وکړي 40 کوره دي زه امام یم دا 4 کاله کېږي په دغه مسجد کې په دا تېره روژه کې چې موږ تراویح وو په دا یخ کې موږ د بندې دلته تراویح کولې په مسجد کې ځایېدلو نه اختر کې نه ځایېږو په د اختر کې نه ځایېږو مثلا په روژه او اختر کې خو نو په عموم کې ټول راوځي بیا هم کلی غټ دی محله غټه ده نفوس ډېر دی مسجد مې تنګ دی نو مسجد ته منا چې تنګ دی د اوبو یې هم مشکل دی ولا خو نو موږ هم دا دې ورته ناست یو د لارې مسجد کې یوه ګډوه اوبه نه لیدل کېږي په ګرده کلي کې دا وزه په څه اخته او څه مې کاروي د کورو تنان وچ سوه دا څه پسې وچ سو چې اوس کار پسې کېدی خو سړی ورته سوی وای ګاره ده و د لارې مسجد مو هم دی د لارې د بغل مسجد کې خلک رانونې چې لکه دا اوس څه شي څه اوبه نشته یا ولا نشته بېرته خواران دغسې وځي یا د کورو څه ګډوې ورته راوباسي ګډوې ورته راوباسه د کوره خدای دلته په وارې وارې مسلمانان ودرېږي پنځه د خلک مسجد ته وایي اودس به وکړو د کور داس به د ګډوې ورته راوباسو په غرابت په مسکنت کې او په خرابۍ کې دا دې نه خرابۍ خو آباد به سي انشاءالله دا مسجد به ځکه دا شاعر د اسلام دي ستا مسلمانان سته چې دا دونه شاعر د 1400 کاله مخکې وم د هغه وخت څخه تر دې وخته پورې رسېدلي دي خدای به یو وخت آباد کړي د غونې غریب مسجد وایم که درته وایم په دارغنداب کې هم نشته غریبوالی په دا خاطر دی چې خلک یې غریبان دي بالکل غریبان دي خلک یې غریبان دي که غریبان نه وای د مسجد د حالت کې نه پاتې کېدلی نو دغه حجرې چې تاسې ورته وګورئ دغه حجره د دغونې ځای اوس ته حجرې نشته چې موږ دا کشران ته په مسجد کې هلته سبق ورته ووایي دا حجره ده دا د اودسو ځای دی ته داسې ته وګوره د اوبو یې پر دغه رقم کمښت دی نو د حالت دا چې تاسې وینئ در واقعا هم دا مسجد ډېر خوار دی او ما مخکې هم یادونه کړې ده چې دا برنامه چې څوک وویني نو زما په ذهن باندې به ډېر خوشبخته کس هغه څوک وي چې هغه سمدستي ووایي چې د مسجد کې د اودسو ځای او برمه دواړه موږ جوړو او بل څوک به وایي چې دغه حجره یې موږ جوړو او خدای جل جلاله خو مهربانه ذات دی دا مولوي صاحب ته بهتر معلومه ده چې قرآن کریم کې آیات دی قرآن کریم کې دا آیات دی چې من جاء بالحسنة فله 10 امثالها څوک چې په یوه نیکۍ باندې راتګ وکړي الله جل جلاله 10 چنده اجر ورکوي او دا په دنیا او آخرت کې ورکوي نو الله جل جلاله نیکي ورکوي دا د مخلوق نیکي به څه وي فقط دغه مسجد کې به یو لږ کومک وکړي خو د الله جل جلاله نیکي چې ده هغه قرآن کریم کې بل آیات کریمه دی وایي وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها که تاسو د الله جل جلاله نعمتونه غواړئ چې وشمېرئ تاسو یې نشئ شمېرلی او نه امکان لري چې الله جل جلاله څونه نعمتونه او څونه نیکۍ د بندګانو سره کوي یا یې کړي دي هغه موږ ته نشي شمېرلی نو په دې لحاظ باندې به انشاءالله په دې مسجد کې موږ او تاسو ټول کومک کوو موږ هم تقریبا هغه دی په 50 کیلومتره شاوخوا یا 80 کیلومتره د هغه ښار څخه دلته راغلي یو فقط په دې خاطر باندې چې د دې مؤمنانو هم کار وسي مسجد هم جوړ سي موږ بیا په خپل ثواب پسې راغلي یو مولوي صاحب چې نن ناست خلکو ته دا دعوت ورکوي چې راځي په دې خیر په لاره کې کار وکړي یا دا ورور وکړي یا حاجي صاحب یا د نور حاجي صاحب دا هر خپل تجارت یې د الله سره شروع کړی دی او دا تجارت به د خیر سره کوو انشاءالله نو رب جل جلاله توفیق امین که الله دې تاسو ته اجرونه درکړي خیر درکړي کوشش وکړئ موږ به هم وکړو نو ډېر ښه کار دی د مسجد آبادي خو حتی انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخش الا الله فاولئك هم المهتدون دا آیات کریمه خاص الله جل جلاله
چې نازل کړی دی د هغه خلکو په حق کې دی چې هغه آبادي د مساجدو کوي. بالکل آبادي د مساجدو هغه څوک الله وایي کوي چې هغه پر الله ایمان لري، پر ورځ د آخرت ایمان لري، اقامت د لمانځه کوي، ورکړه د زکات کوي. الله وایي دا خلک پر هدایت باندې دي چې مساجد د خدای پاک آبادي دي ته الله جل جلاله هدایت کړی دی. نو مساجد د الله خو من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. حدیث شریف کې راځي نبی علیه السلام وایي که چا مسجد د الله د رضا لپاره بنا کوي د ده دپاره به یو کوټۍ په جنت کې الله بنا کړي. دغه چې د مساجدو پر فضایلو خو ډېر حادث آیاتونه الله جل جلاله نازل کړي دي، اما خو هم واقعا دغه موږ دا ترجمه په دغه مسجد کې کوو، همدغه آیتونه یو وخت رالو نو خو هېچا دا وس نه درلودی، دا طاقت نه درلودی چې دا زموږ د مسجد غم یې خوړلی وای. خو هر څه چې کېږي هغه در وس ور طاقته پورې کېږي. در دې پراخ وخت نو دا خلک هم مکلف نه دي. یقیني دا خلک هم موږ ته رامعلوم دي، زه امام یم، لوېدلي خلک دي، مسکینان خلک دي، نو پر دا هم موږ نسو مکلفولی چې تاسې یا پور وکړي یا خامخا یې جوړ کړي. نو تاسې هم کوشش وکړئ الله پاک تاسې ته هم خیر درکړي. امین. کړی دی الله دې واغه چاته خیر و ثوابونه ورکړي. او دا خو لکه تا چې وویله دا یو خیر جاري شی دی، لکه مسجد جوړول، پل جوړول، پلچک جوړول، مدرسه جوړول، برمه وهل، دا چې دی که ژوندی الله دې ژوندونه ورکړي و داسې خلکو ته ډېر عمر دې خدای ورکړي، که نه یې خو هم چې وفات شي هم ثوابونه دوی ارواحان ته روان دي. نو زه ټولو مؤمنانو باندې غږ کوم، همیشه ټول ته زه دا وایم کوشش په موږ او تاسو داسې کوو چې وران مسجد وي په هغه کې موږ کار وکړو. یو جوړ غټه جامه او غټ مسجد او غټ ځای چې هلته زموږ او تاسو کار کول، هلته به نور مؤمنان هم راځي کار به کوي. داسې مساجد چې د خلکو له توجه څخه وتلي وي او خلک په نورو ځایونو باندې مصروف وي، نور ځایونه نور کارونه کوي د خیر کارونه، نو داسې ځایونه موږ یو مسجد ته ولاړو الحمدلله د الله جل جلاله ډېر فضل دی، ډېر په هغه کې جوړ شوی نه و، نه یې کلکینې شی نه درلودې، موږ برمه ورته کار کړه. الحمدلله چې الله جل جلاله هغه مسجد تاسو په برنامه کې لیدلی وي ډېر ښایسته او ډېر ښه یې جوړ کړي. نو داسې مساجد چې موږ او تاسو راواخلو او سپورټ چې رب جل جلاله به دغسې مساجد ډېر الله ورباندې خوشحاله کېږي چې داسې مساجد جوړ شي. نو دا زموږ برنامه و انشاءالله العزیز. نور بر مسجد به تاسو سره ووینئ، مولوي صاحب به دعا وکړي چې خدای جل جلاله ټولو مؤمنانو ته توفیق ورکړي چې دغه د مسجد کارونه الله جل جلاله خلاص او بشپړ کړي، او خدای جل جلاله موږ او تاسو ته په قیامت کې اجر راکړي، په دنیا کې اجر راکړي، الله مغفرت ورته وکړي. داسې ژوند دی چې اوس د هغه حاجي صاحب پوښتنه ځینې وکړي د 15 د 80 کالو وي، هغه حاجي صاحب هم حاضر القیاس چې پوښتنه ځینې وکړي، زه فکر نه کوم چې د 6 کاله ژوند په وخت پوهېدلی حاجي صاحب نه یې پوهېدلی، تللی دی وخت داسې د ټولو وخت به داسې ځي. دغه پیسې چې د چا په لاس کې بندي دا به خپل یا لمسي یا کړوسي یا خپل بچي ته پاتې کېږي، که هغه په خیر په لار باندې مصرف کړه خو خیر د هغه خپل سو، کنې حدیث مقدس دی چې بیا که چیرې دغه سړی په بده لار پیسې مصرف کړي الله پاک به د قیامت په ورځ باندې بیرته د دغه سړي څخه پوښتنه کوي. نو داسې پیسې به داسې د الله په لار کې د الله په کور کې به موږ او تاسو په خپل لاس مصرف کړو. هغه پیسې چې ستا وروسته ستا دپاره مصرفېږي هغه یو رقم ثواب لري، هغه پیسې چې ته خپله پر نفس او پر ځان باندې سړی تکلیف راولي او خپل یې مصرف کړي هغه بیا بېل خوند لري. نه موږ صاحب دعا وکړو. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقينا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت باركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم ربنا أنزل علينا من السماء ماء طهورا ومن الأرض رزقا كريما. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب يوم يقوم الحساب وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأتباعه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لیکلی دستانم پر خپل جبین افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان لیکلی دستانم پر خپل جبین افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان باندې ودان دی د مؤمن افغانستان تا مټی ایران غختی په همت و آبادی تا جوګه دې کړ هیواد درس جهان سره سیالی تا جوګه دې کړ هیواد درس جهان سره سیالی تا پښتون باندې دې زکه د حسین افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان لیکلی دستانم پر خپل جبین افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان نفرت بغض عنادو بدبینۍ دې کړلې ورکې خبرې د لسان سیم تو قومۍ دې کړلې ورکې خبرې د لسان سیم تو قومۍ دې کړلې ورکې زنګيږي په خوښیو کې رنگین افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان لیکلی دستانم پر خپل جبین افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان پلار د آبادۍ کې بل هستړی رهبرا ولس در باندې ویاړي ګران الحاج بلا برادرا ولس در باندې ویاړي ګران الحاج بلا برادرا خالق دې بتانا کړی دانیاز بن افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان پتا باندې ودان دی د مؤمن افغانستان لیکلی دستانم